مالیاتي ونې بغلان کې د ځایي مسوولینو او یو شمېر کسبګرو لوري ولمانځل شوه. د بغلان د مستوفیت مسوولین وایي چې سږکال جدي کار کړی او د افغان امنیتي ځواکونو په همکارۍ هم پخواني پورونه له خلکو ټول کړي او هم یې له هغو کسانو په زوره مالیه اخېستې چې له څو کلونو راهیسې حکومت ته مالیه نه ورکوله. عبدالهادي باور د بغلان مستوفي وایي چې سږکال ټول عاید 403 میلیونه افغانۍ دی. سږکال موږ 403 میلیونه افغانۍ عواید درلودل. لکه څنګه چې تاسې هم په جریان کې یاستئ، موږ په تیر مالي کال کې د شپې د خوا تقریبا 100 دوکانه اضافه تره تر 100 دوکانه موږ لا کوم ورکوله او د ورځې مو هم دا پروسه جاري ساتلې وه. د ورځې 20 تر 30 دوکان هم بندوله. موږ وکولی سو د پولیسو په همکارۍ سره تقریبا 20 میلیونه باقیات د نوي کال مخ په دې خوا هغه راټولې کړو او 10 میلیونه د 98 مالي کال مالیات مو راټول. د بغلان امنیه قمندان مال پاسوال محمد وای سمیمي وایي چې د مستوفیت ځینې کارکوونکي له مالیاتي قانونه په سرغړونې خلک ځوروي او ځینې بیا د مالیې په ټولولو کې شخصي ګټو ته تر ملي ګټو لومړیتوب ورکوي او په فساد کې ښکیل دي. زیاد موارد مامورین ما به دست پاک کار میکنن، هم بدبختانه یک تعداد هستن که از این قانون و از این مالیه شمشیر تیز جور کردن بالای گردن هر کس که من میگه بته و در پالوی ازی که میگه بته در بعض موارد 1 لک افغانی دولت به 2000 منفعت شخصی خود معامله میکنه. د بغلان ځایي چارواکي او خلک وایي چې د مالیې په ورکولو سره د هیواد اقتصاد وده کوي او باید ټول خلک د قانون سره سم حکومت ته مالیه ورکړي. دوی وایي چې د مالیې د پیسو په بدل کې حکومت خلکو ته عامه خدمات وړاندې کوي او باید مالیه په اساسي ډول حکومت ته ورکول شي. مالیه زمانی که ما شما میپردازیم بنیه اقتصاد کشور ما شما تقویه میکنیم. در جایی که اقتصاد نباشه در او جای در او کشور در او جامعه در او ملت هیچ چیزی نیست. همین اقتصاد است قسمی که شما میفهمیم در تمام کشورها وطنشان که آباد شده در اثر پرداخت همین مالیه و خود را مردم مکلف به قانون ساختن، مطابق قانون خود عیار ساختن. اینمی امنیت خوبش با جا آورده. ما مردم دکاندار، کسبکار، تجار مالیه را که میتیم حالی ما مالیه را میفهمیم که ماش معلم است. در شفاخانه به خاطر مریضای ما خرج میشه. ماش مامور بیچاره است. ولی که ما مالیه نتیم، مالیه را حکومت جمعوری نکنه، اینمی تو وطن ما د دست اینمی بیگانه فروخته و توسر شده رئیس. غونډه کې پر دې هم نیوکې شوې چې د مستوفیت کارکوونکي یوازې مالیې ټولولو ته تیار دي، خو د دې لپاره چې خلک د مالیې ورکولو په ګټو باندې پوه شي عامه پوهاوی کلیوالي خلکو ته نه ده ورکړی، ځکه خو یو شمېر کسان یا په چل او یا په زور حکومت ته مالیه نه ورکوي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.